په لغمان کې د کرکټ نوي جوړیدونکي میدان د کرکټ بورډ ادارې لخوا د شهید ډاکټر عبدالله لغماني په نوم ونومول شو. د لغمان ولسونه د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او له دوی غواړي چې په راتلونکي کې د هیواد په نورو سیمو کې د کرکټ میدانونه هم د ملي شخصیتونو په نومونو ونوموي. لغمان میشتي ولسونه وایي د شهید ډاکټر عبدالله لغماني په وینه کې د هیواد خاورې او ناموس څخه دفاع اخکل شوې وه. په همدې موخه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست کې د دې ریاست د مرستیال سربیره په ګڼو نورو بیلابیلو موقفونو کې د خپل هیواد خاورې او هیوادوالو ته نه ستړي کېدونکي خدمتونه ترسره کړي او د خپل ژوند ډیره برخه حتی خوږ ځان یې په همدې برخه کې له وطن څخه قربان کړ. لغمانیانو شهید ډاکټر عبدالله لغمانی د افغانستان لپاره یو نه تکراریدونکې څهره یاده کړه او زیاته کړه چې هغه د خپل هیواد لپاره په بیلابیلو برخو کې قرباني ورکړې وه. بلخوا بیا قوماندان رحمي خدا مخلص غیرت نیازي او مجاهد حسین خیل د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې مننه وکړه چې په لغمان کې د کرکټ جوړیدونکي میدان د ملی شخصیت دکتر عبدالله لغمانی په نوم ونماوه. در قدم اول از رئیس کرکٹ بورد و اعضای تیمشان تشکری میکنیم که میدان به نام دکتر صاحب عبدالله لغمانی نام نهاد کردن. دکتر صاحب عبدالله شخصیت های مهم افغانستان بود که در تامین امنیت همیشه زحمت کشیدن و نامشان باید همیشه جاودان بمانه، چی در وقت مقاومت و چی در وقت جهاد. ما شناخت نزدیک از ایشان داشتیم، یک آدم ملی بود. باز هم از رهبری کرکٹ بورد افغانستان به این اقدامشان تشکری میکنم. غیرت نیازی هم د لغمان اوسیدونکی د کرکټ بورډ له رهبرۍ او کمیټې څخه ډیره مننه کوو چې د یو حقدار کس په نوم یې د کرکټ لوبغاړی ونوموه. ډاکټر صاحب عبدالله لغمانی هغه څوک دی چې هغه د دې وطن لپاره ډیر زیات قرباني ورکړی. هغه یوازې د لغمان نه بلکې د ټول هیواد ویاړو. دا د ډیر څه حقدار دی. د په خپل وطن باندې ځان قربان ک، نو هغه ملي شخصیتونه، هغه په وطن مین شخصیتونه چې د دې هیواد لپاره قرباني ورکړي دي، د هیواد لپاره ډیر کارونه کړي دي، هغه باید هیر نسی. هغه باید دغه ملي ځایونه په نوم ونومول سي تر څو هغه د تاریخ په پاڼو کې نوم پاتې سي. مجاهد حسین خیل م د لغمان یو تن اوسیدونکی. په اول قدم کې د کرکټ بورډ د رهبرۍ ادارې نه یو نړۍ مننه کوم چې د لغمان د کرکټ لوبغاړی د شهید ډاکټر عبدالله لغمانی په نوم باندې ونوموه. ځکه چې رئیس ډاکټر عبدالله لغمانی ته نه د لغمان نه بلکې هغه یو ملي شخصیت و، هغه یو غټ فکر درلود ټول افغانستان لپاره او هغه ډیر قربانیانې ورکړي او په همدې وطن په سر باندې شهید شو. یو ځل بیا مننه کوم د کرکټ بورډ د ادارې څخه چې د لغمان کرکټ لوبغاړی د شهید ډاکټر عبدالله لغمانی په نوم باندې ونوموه. نوموړو د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې سربیره د نورو مهمو ادارو څخه هم وغوښتل چې د افغانستان د مشهورو شخصیتونو په نوم باندې بیلابیل ځایونه ونوموي ترڅو د هغوی یاد تل ژوندی پاتې شي. د یادونې وړ ده چې شهید ډاکټر عبدالله لغمانی په 1988 کال د سنبلې پر 11 نیټه سهار 10 بجې په لغمان ولایت کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې د خپلو 23 تنو هیوادوالو سره یو ځای په شهادت ورسید.